سلام جوړ په خیر. نن دوشنبه د سوریه غوایه میاشتې شپږم او د روان زیږدیز کال د اپریل میاشتې شپږویشتمه نیټه ده. خبری ساعت ښه راغلاست. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکي. سیاسي شنونکي وایي د وزیر طالب بندیانو خوشي کول د سولې له پروسې سره مرسته نشي کولی. دوی په اصلي واقعیاتو کې جوړ وغواړي د یو افغاني احساس وکاروي، نو دا جوړ امکان لري او په بل اعتماد کېدای شي. کندهار کې له جګړو وروسته د وسلوالو کرل شوو ماینونو د ولسي مرګ ژوبلې کچه لوړه کړې. نو د روژې مبارکه میاشت روانه ده. د جګړې د دواړو لورو څخه مو غوښتنه دا ده چې د همدغې میاشتې د فضیلت په خاطر باندې یو سرتاسري اوربند وکړي. د بایډن مرستیاله وایي د سرچینو د ایستلو پرېکړه له زړورتیا ډکه پرېکړه وه. پاکستاني چارواکو له افغان لوري سره پر بیلو مسایلو خبرې کړې او جو بایډن پوتین ته د لیدنې وړاندیز کړی. بیا هم ښه راغلاست. خبري ساعت ته زه خان محمد سیاد وړاندې کوم. کندهار کې له جګړو وروسته د وسلوالو کرل شوو ماینونو د ولسي مرګ ژوبلې کچه لوړه کړې. مسؤلین وایي یوازې تېره میاشت د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال د ښخ کړل شوو ماینونو په چاودنو کې 22 کسان وژل شوي او 161 نور ټپیان شوي. د جګړې قربانیان وایي په کورونو، باغونو او لارو ماینونه ښخ شوي دي. د کندهار د ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې وسلوالو یې سیمه په ماینونو پوښلي چې له امله یې د خلکو ژوند له خطر سره مخ دی. تنکۍ سیمه د کندهار د شاه غاد راهي په سیمه کې د ځمکني ماین چاودنه کې خپل چپه پښه له لاسه ورکړې. هغه خواته جواب شده که شنواری ببرن راواستن بقول امزیکی ده امزیکی تجاوز برای باخچه و باخچه که پای پلشتی که شده بوی آقا چی را پشاق برای چلاله سارت چلاله کرار والا ما تفانه ما فکر جنوب که بانده کرار منجبریز. د جګړو د دوام له امله د هوت میاشت د کندهار لپاره بیا هم له خونړیو میاشتو څخه وه. په دغه میاشت کې کندهار کې 111 تنه وژل شوي او 209 تنه نور ټپیان شوي دي. د کندهار د میرویس روغتون مشر ډاکټر نعمت وایي دوی ته د جګړې په وروړل شوو قربانیانو کې ښځې، ماشومان او سپین ږیري هم شامل دي. موږ ته 209 د جنګ ټپیان موږ ته د هوت په میاشت کې مراجعه کړې ده او 111 هم موږ د هغه کسان دي چې په دې تېرو یوې د هوت په میاشت کې د یوې میاشتې په جریان کې 111 خپل ژوند د لاسه ورکړی دی چې دا مختلف عوامل دي د جنګ چې په دې کې مین شامل دی او نور د جنګ عوامل دي چې بمبار دي، زخمیان دي او د جنګ په کرښه کې دي. په کندهار کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سلطان محمد عایل وایي د دوی د غوښتنو خلاف جګړه ورسره ملکي مرګ ژوبله کندهار کې زیاته شوې ده. عایل وایي د جګړې شکي لوري د روژې د مبارکې میاشتې پر رسېدو ورباندې وکړي. لاسرسی ډیر محدود شوی دی، هلته ټلیفونونه هم کار نه کوي، ان ټپیان روغتونونو ته د رسیدګي نشي کولی. نو دا یو ډیر لوی تشویش دی او زموږ ستره اندېښنه ده. نو د روژې مبارکه میاشت روانه ده. د جګړې د دواړو لورو څخه مو غوښتنه دا ده چې د همدغې میاشتې د فضیلت په خاطر باندې یو سرتاسري اوربند وکړي او نور د دغسې جګړه ییزو اعمالو څخه ډډه وکړي. بې ځایه شوي عوام خلک هم کندهار کې د جګړو د درېدو غوښتنه کوي. عوام ولس لپاره سخت زیانونه او تاوانونه پېښوي. نو عموما که جګړه تاوانونه ډیر لري، نو که سوله وسي او سوله راسي انشاءالله تاوانونه او خنډونه به له منځه ځي. تر ډېره حده پورې اوس په افغانستان کې جګړې زور اخیستی دی او د دواړو ښکېلو غاړو څخه مې غوښتنه دا ده چې نور جګړې ته پای ټکی کېږدي. دا د دوی دواړو وطن دی، دواړه مسلمانان دي، دواړه افغانان دي، دواړه د یوې مورې بچیان دي. که څه هم پوځي مسؤلین له وسلوالو څخه د ارغنداب ولسوالۍ د پاکولو او نورو سیمو کې د پوځي عملیاتو د پرمختګ خبره کوي، خو د دغه ولایت په مرکز کې هره ورځ غلچکي بریدونه او ولسوالیو کې د شپې له پلوه درنه جګړه وي. روزګان کې سیاسي شنونکي وایي د وزیر طالب بندیانو آزادول د سولې د پروسې سره مرسته نشي کولی.
د روزګان سیاسي شنونکي او مدني پالان وایي د 1000 طالب بندیانو په آزادولو کې افغان حکومت د سیمې هیوادونو قوي تضمین ترلاسه کړي. دوی همداراز وایي چې طالبان باید د سولې د پروسې د بریا لپاره ښه نیت وښیي ترڅو د افغان سولې پروسه د روانې جګړې د ختمېدو او د بریا لامل شي. په روزګان ولایت کې سیاسي شنونکي وایي وسلوال طالبان دي د سولې د بریالیتوب لپاره ښه نیت وښیي ترڅو افغانان له شته ناخوالو څخه خلاص شي. سیاسي شنونکي د طالبانو د 1000 بندیانو آزادول د سولې د پروسې په ګټه نه بولي چې ممکن له دې سره به د جګړې ډګر لا ګرم سي او په خبره کې د طالبانو پاته بندیان آزادېږي باید د سیمې له هیوادونو قوي تضمین واخیستل سي. سیاسي شنونکي بهرنیو هیوادونو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې بهرني هیوادونه نسي کولی چې د افغانانو ترمنځ دایمي او تلپاتې سوله راولي او د جګړې د ښکیلو غاړو څخه غوښتنه کوي چې د جګړې پر ځای دې سوله وکړي. زما په خپل شخصي نظر حکومت چې دی هم د افغانانو سره متشکل دی او طالبان هم د افغانانو سره متشکل دي. که دوی په اصلي واقعیاتو کې جوړ وغواړي د یو افغاني احساس وکاروي نو دا جوړ امکان لري یو په بل اعتماد کېدای شي. ځکه چې حکومت یو ګام مخته واخیستی طالبان ته هم دا پکار وه چې یو ګام یې مخته اخیستی وای یا د اورکم په مورد یا د اوربند په مورد باندې همداسې نور یادلارې لګېدل په دې کې باندې یو څه پکار وه. دا چې کار یک طرفه شي جانب مقابل ته شک پیدا کېږي. یو خو زموږ دولت د طالبانو څخه د سیاسي مخالفینو پر ځای سیاسي نازدانګان جوړ په هر شي کې نازونه کوه زه داسې کوم زه داسې کوم. زه فکر کوم دولت که دا وارم دغه انحطاط پذیري وکړي دا به د دولت لپاره د نړۍ په سطح شرم وي په دې خاطر چې ته امکانات لرې موټران لرې دولت یې په لاس کې دی ولس تر سره دی او ته لا هم دې ډلې ته دغو د انحطاط پذیري کې څونه بندیان دي نور لکړه ګرده د جنګ په لیکو کې دي. همداراز مدني پالان وایي ترڅو چې وسلوالو طالبانو د جګړې په شدت کې کمښت نه وي راوستلی افغان حکومت یې د طالب بندیانو له آزادولو څخه ډاډه وکړي. دوی وایي کوم طالب بندیان چې د افغان حکومت له بند څخه آزاد سوي ډیری یې بیرته د جګړې لیکو ته ستانه سوي. دلته دوه شی دي د 1000 بندیانو په خوشي کولو کې دلته دوه شی باید موږ ولرو د ځان سره. یو دا چې دغه 1000 بندیان چې مخکې لاس وه که چیرې دغه تېر دغه راروان 1000 بندیان هم هغه رقم ایله کېږي لکه مخکې څنګه ایله سوه نو زه فکر نه کوم چې د سولې په ګټه دي ځکه او که چیرې هغه رقم نه وي نو بیا دا سوله چې د دې د 1000 بندیانو ایله کول چې د سولې په ګټه دي. او که چیرې دغه 1000 بندیان ایله کېږي دغه 1000 بندیان جیل ته د خط ته ځي خطاوال ته جیل ته وسله پورته کوي نو زه داسې فکر کوم چې د سولې په وړاندې 1000 نور توپکوالا ودرېده یا مسله کسان ودرېده. دا د دنیا ته تر لمر روښانه خبره ده چې طالبان نه غواړي چې دې ملک کې کراري راسي. ولې که کراري راتللی 5600 تقریبا پر شاوخوا افغان دولت د دوی بندیان ایله کړله چې وکولی سو چې سولې ته زمینه سازي وسي او سولې ته ولاړ سو تر څو افغانان یو د خوښۍ او خوشحالۍ یو ګوله ډوډۍ وخوري. خو دا چې د دوی بندیان هم ایله سوه بیا هم دوی خپل جنګونه تاوده وساتله په هره ورځ د افغانستان په هر ګوټ کې پټاونه کوي پر تراوو خلک ولي همدارنګه مقصد وحشت یې خپور کړی دي په سیمه کې. دا په داسې حال کې ده چې د 2020 میلادي کال د فبروري په میاشت کې د امریکا وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په توافقنامه کې د طالبانو یو شرط هغوی د بندیانو آزادول و چې په بدل کې به وسلوال طالبان جګړه کموي او پر لویو ښارونو به موټر بم بریدونه نه کوي. عبدالمطلب ظفري پیوستون رادیو ټلویزیون ترینکوټ. پاکستاني چارواکو له افغان لوري سره پر بیلو مسایلو خبرې کړي. د راپورونو له مخې د افغانستان لپاره د پاکستان د ولسمشر ځانګړي استازي صادق خان په کابل کې دی او له ګڼو افغان چارواکو سره یې کتلي دي. نوموړي د ملي امنیت شورا له سلاکار حمدالله محب سره د لیدنې پر مهال ټینګار کړی چې له افغانستان سره د سولې په برخه کې همکار دي. هغه همداراز په دې لیدنه کې له افغانستان سره د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو پر پراختیا خبرې کړي. د دې لیدنې لا ډېر جزئیات نه دي خپاره سوي خو مخکې تر دې ویل سوي وه چې صادق خان به له افغان چارواکو سره د سولې پر بهیر او ترکیې کنفرانس هم خبرې وکړي.
نوموړي له CNN سره په خبرو کې ویلي دا د هغو کسانو له ډلې وه چې د سرتیرو د ایستلو په تړاو یې د بایډن د پریکړې ملاتړ وکړ او خپل دې ملاتړ ته به ادامه ورکوي. د هاریس په خبره بایډن په خپله پریکړه کې جدي دی او هرومرو به له افغانستانه خپل سرتیري وباسي. هغه همداراز ټینګار کوي چې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو پریکړه خورا سخته وه، خو بایډن د دې وړتیا لري چې سختې پریکړې وکړي. له همدې امله هغه د سرتیرو د ایستلو په برخه کې ډاډمن دی او خپله دا پریکړه به عملي کړي. د ولس جرګې غړي وایي یوه دولتي چارواکي $512,000 تقاعدي اخیستې. د ولس جرګې غړي پر حکومت نیوکه کوي چې نه یې په امنیتي برخه کې خپل مسؤلیتونه درکړي او نه یې هم په ادارو کې د فساد مخه نیولې. په ولس جرګې کې د کابل د خلکو استازي خانقاه رضایي د ولس جرګې په نننۍ ناسته کې ویلي چې حکومت کې د فساد کچه خپل اوج ته رسېدلې او زیاته کړې ده چې په اترا اداره کې یو تن تقاعد شوی کس د 5 کلونو تقاعدي $512,000 اخیستې. هغه ویلي چې افغان دولت هم له نړۍ څخه خیرات غواړي او هم یې د فساد کچه هغه حد ته رسېدلې ده چې خلک ترې تر پوزې راغلي. رضایي دغه راز ویلي چې حکومت د دوی له ګڼو غوښتنو سره بیا هم په ادارو کې د سرپرستۍ چارو ته د پای ټکی نه دی ایښی. سپین بولدک کې د افغان ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ جګړه سوې. د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان پولیسو ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ جګړه سوې ده. امنیتي سرچینې وایي چې پاکستاني ملیشو له پرون ورځې راهیسې هڅه کوله چې د سپین بولدک ولسوالۍ په لقمان کلي کې اغزن سیم ولګوي چې د افغان ځواکونو له غبرګون سره مخ شوي او وروسته 1 ساعت جګړه هم سوې. تر اوسه پورې د یادې نښتې له امله د اوښتو زیانونو په اړه راپور نه دی ورکول شوی. د کندهار ولایت امنیتي چارواکو هم تر اوسه په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي. کندهار کې یو بل پل په بمونو الوځول شوی. د کندهار ولایت شاولي کوټ ولسوالۍ اوسېدونکو رسنیو ته ویلي چې د دغه ولسوالۍ د دهلې بند پارچاونو پل په بمونو الوځول شوی. دوی وایي چې په دې چاودنه کې 2 پولیس وژل شوي او یو بل ټپي شوی. د سیمې اوسېدونکو ویلي چې دا کار طالبانو کړی خو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې طالبان ټول وخت دنیا او زموږ ولس ته بازي ورکړې ده. دوی د یوې خوا تعهدات کوي چې موږ پر امن منفعت اساساتو باندې غرض نه لرو او موږ په عام ولس باندې غرض نه لرو او د بلې خوا هغه عمل منفعت اساسات تخریبوي او ضرر یې ټوله ولس ته رسېږي. چې ښه مثال یې په ارغنداو کې ټوله عمل منفعت اساسات دوی د مابینځه وړي وو چې ټوله دنیا وجدل چې اوس یې بیا هم تکراري پرون ورځ د دالیې غځېدلې لارې باندې چې یو غټ پل و چې هغه عمل منفعت اساسات یې هلته نه اردو پر هغه لار کړي نه نظامي قوا پر هغه لار کړله، هغه د ولس لار و چې هماغه پل یې تخریب کړي. دوی بل غرض نه لري بیا د ولس ته زیان رسوي یا ملت ته زیان رسوي یا عمل منفعت اساسات د مابین څخه وړي. دوی په خپلو تعهداتو هېڅ وخت نه دي ولاړ. اخوا د کونړ پر مقام برید کې 15 تنه ټپیان شوي. د کونړ د والي ویاند عبدالغني صمیم وایي نن سهار شاوخوا 9 بجې د کونړ ولایت پر مقام کې د ختیځو ولایتونو په کچه د حسن قرات سیالي وه چې نن یې 2مه ورځ وه چې د یادې سیالۍ په تالار د وسلوالو طالبانو له لورې میزایل توغول شوي او پر یادې سیالۍ لګېدلې چې له امله یې 15 تنه د قرآن کریم حافظان ټپیان شوي. اخوا د کونړ د عامې روغتیا رئیس عبدالرحمن صافي ویلي اخوا د کونړ د عامې روغتیا رئیس عبدالرحمن صافی وایي چې د پیښې له ځایه روغتون ته 15 ټپیان راوړل شوي. زیاتره یې قاریان او د یادې سیالۍ ګډونوال دي. هغه وایي په ټپیانو کې د 4 هغو وضعیت د اندېښنې وړ دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت باندې د جلال المآب جمهور رئیس د حکم په اساس باندې په ټولو ولایتو کې د حفظ د سیالیو برنامې په لار باندې اچول شوي چې دغه سیالي د اسداباد په ښار کې د ولایت د مقر په تالار کې هم و. شلبان د 9 بجې د مرورې د چینار د سر نه د میزایل مرمۍ راغلې ده او په تالار باندې اصابت کړی ده چې د دې په نتیجه کې 16 تنه چې د 16 تنو د جملې څخه 3 تنه
محافظین چې دلته تلاشي کوله د تالار کې دا زخمیان دي او متبقي 14 تنه د قرآن کریم حافظان او د دوی منتظمین دا زخمیان شوي دي او د اخرآباد په شفاخانه کې د درملنې لاندې دې مبارکې میاشتې او د قرآن کریم په حافظانو باندې دغسې مرګونو پیل کول دا د دنیا په یو قانون کې نشته، نه اسلام دې اجازه ورکوي نه کفري قوانین دې اجازه ورکوي چې د روژې مبارکې میاشت په دغو مبارکو ورځو کې ته د نورو د منافعو لپاره د بل د منافعو لپاره برای نام د صلح د شرمولو لپاره داسې اعمال کوونکي وخت ناوخته دغه عمل د دوی چې دا د کونړ ټول ولسونه د کونړ علما د کونړ هر بچی دغه عمل د دوی غم دي. انشاءالله هر چا چې دا عمل کړی دا به د قانون منګولو ته سپارل کېږي او دوی سره به د کرونا د درېمې څپې ویره مجروح وایي د بندیزونو طرحه د حکومت رهبرۍ ته وړاندې شوې. د روغتیا وزارت رهبرۍ نن د یوې غونډې په ترڅ کې د کرونا وبا د درېمې څپې مخنیوي لپاره د جدي اقداماتو پر اړتیا ټینګار کړی. د روغتیا وزارت سرپرست وحید مجروح ویلي چې د دغه وایروس د درېمې څپې مخنیوي لپاره باید جدي اقدامات ترسره شي. هغه زیاته کړې چې دوی د ایران او پاکستان پولو ته څیرمه پر تګ راتګ بندیز، له هند سره د پروازونو قطع کېدل، د راټولېدنو مخنیوی او د اضطراري کمیټو فعاله طرحه له حکومت سره شریکه کړې. هغه پر ولایتي رئیسانو هم غږ کړی چې باید د دغه وایروس مخنیوي لپاره اړین اقدامات وکړي. دا ویلو ده چې په پاکستان، هند او ایران کې د کرونا وبا درېمې څپې نه یوازې خلک بلکې دولتونه هم حیران کړي دي. درنو لیدونکو، اقتصادي خبرونه هم لرو، تر لنډې دمې وروسته. د جالبو معلوماتو خپرونه هر یکشنبه د ماښام 7 بجې او بیا ځلې تکرار یې چهارشنبې ماښام 7 بجې. د پیوستون رڼا ټولنیزه خپرونه څنګه کېدای شي چې ځوان په خپل ځان باندې باور ولري او په خپل ځان باندې باوري اوسي؟ نو په همدې خاطر په دغه امتحانو په دې شیانو کې واسطې او دغه مسایل شته، هغه پوه ځوانانو مونږ خپل په ځان باور د لاس ورکوي. د افغانان مخکې دود کلچر و عنعنات یو څو اوس دنیاوالو نوي پیغامونه راوړه، دوی ورسره پخوی و عادت ورسره نابلده دي. که چیرې تعلیم ونه کړي دا مختلف سره ورته وایي چې اویا کلونه کمپیوټر کوم ژوند تلوري یا د کوم مصیبتو سره مخ دي. په دغه ټولنیزه خپرونه کې موږ ستاسو سره پر ټولنیزو ستونزو او ټولنیزو نزاکتونو بحث کوو. دغه ټولنیزه او معلوماتي خپرونه هر شنبه او چهارشنبه د ورځې 10 بجې او بیا ځلې تکرار یې ماښام 9 بجې. بیا هم ښه راغلاست. دا هم د دې ساعت اقتصادي خبرونه
چین وایي چینایي سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته هڅوي. چین وایي چینایي سوداګر او کمپنۍ په افغانستان کې پانګونې ته هڅوي. په کابل کې د چین سفیر وانګ یو په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي دوی د دې غوښتونکي دي چې په څنګ کې یو پیاوړی او پرمختللی افغانستان موجود وي. د خبره له همدې امله هڅه کوي چینایي سوداګر په افغانستان کې په بیلو برخو کې پانګونې ته وهڅوي. هغه همداراز ویلي چې د یوه کمربند یوې لارې پروژې په پلي کېدو سره به د افغانستان او چین اړیکې لا ډېرې او پراخه سي او په ټوله سیمه کې به اقتصادي وده رامنځته کړي. څو بهرني خبرونه هم لرو تر لنډې دمې وروسته. بیا هم ښه راغلاست. اوس هم بهرني خبرونه. جو بایدن پوتین ته د لیدنې وړاندیز رد کړی وروسته تر هغه چې په دې وروستیو کې د امریکا او روسیې اړیکې د سختې ترنګلتیا لور ته روانې دي. د کرملین یوه لوړپوړي سلاکار یوري او شاکوف ویلي چې د همدې میاشتې په پیل کې جو بایدن خپل روسي سیال ته د مخامخ ملاقات وړاندیز کړی. هغه زیاته کړې ده چې د دې لیدنې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده سوې خو په وینا یې ممکن په جون میاشت کې ترسره سي. سپینې ماڼۍ ویلې چې د بایدن او پوتین لیدنه به په کوم اروپایي هیواد کې کیږي وار له مخې اتریش او فنلنډ کوربتوب ته چمتووالی ښوولی. او کرونا به امریکا او اروپایي هیوادونو له هند سره د مرستې ډاډ ورکړی. په هند کې د کرونا له امله د ناورین له رامنځته کېدو وروسته ګڼو اروپایي هیوادونو او امریکا له دغه هیواد سره د مرستې خبر ورکړی. د امریکا د ولسمشر په ګډون د دغه هیواد ادارو او ګڼو چارواکو په خپلو خپرو کړو پیغامونو کې ویلي چې له هند سره به د کرونا وبا د کنټرول په برخه کې همکاري کوي او همداراز دغه هیواد ته به واکسین جوړونې مواد ولېږي څو واکسینونه تولید سي. امریکا په ګڼو برخو کې له هند سره د مرستې ډاډ ورکړی. ګڼو اروپایي هیوادونو هم ویلي چې هند په سختو شرایطو کې دی او جدي لاسنیوي ته اړتیا لري. د نورو لیدونکو د هوا حالاتو د لیدو لپاره زموږ ملتیا وکړئ. د نورو لیدونکو د هوا حالاتو د لیدو لپاره زموږ ملتیا وکړئ. د پیوستون راډیو ټلویزیون لیدونکو او اوریدونکو د هوا حالات ته زه فیصل هرکلی کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. کابل اسمان ځای ځای ورځ د تودوخې لوړه درجه 24 ننګرهار اسمان ځای ځای ورځ د تودوخې لوړه درجه 22 بلخ اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 19 روزګان اسمان ځای ځای ورځ د تودوخې لوړه درجه 30 زابل اسمان ځای ځای ورځ د تودوخې لوړه درجه 28 او په هلمند ولایت کې به ثبات اسمان ځای ځای ورځ وي د تودوخې لوړه درجه 19 د پیوستون راډیو ټلویزیون لیدونکو او اوریدونکو دا د هوا حالات چې سانتیګریډ په درجه اټکل شوي وو. له عملتیا مو مننه. د نورو لیدونکو د نن لپاره مو خبري ساعت همدومره و. د لیدو او اورېدو درڅخه مننه کوو. هر چیرې چې تاسو خوشحاله اوسئ. تر بیا ښه چای.